د افغانستان په ختیځو برخو کې لا هم وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه احساسېږي خو درنه مرګ ژوبله او بیکوریا د اگست 11 او سپتمبر لومړی د منځنۍ شپې زلزلې اړولې و هغه زلزلې نه یوازې شاوخوا 200 کسان ووژل بلکې په زرګونه یې بیکور کړل چې دا مهال په کونړ کې په خیمو یا پروډاګ ژوند کوي وسم او ژوند سخت دی ځکه مخکې د سولر زندگی و اوس په دې ډاګون کې پراته یو نه د سي خاص سمرستي موږ سند دي چې د سر پناه زمونږ لا اوسه پورې نشته د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې زلزلہ ځپلو ته اړین توکي ورسوي خو ځپل شوي کسان یې ناکافي بولي د ارتله ضرورت لري که د کور وراله چاراله راک سامان راک یو ځای راله راکته به شو لاندې به خیمې راله راکړله پیسې راله راکړلې دوا به وکړو مال راله راکړه چرګې راکړه چې دا ټول خدمت داسې کورنۍ هم شته چې ډېر غړي یې په زلزله کې وژل شوي او ځینې ښځې خو بې سرپرسته پاتې شوي دي دغه چې دی درې مې بچي ورکړلې درې مې بچي شهیدان شوي دي دوه مې هلکان دي یوه مې جنۍ ده او یوه مې ننګور ده او دوه مې د لیورونو لورګان دي 10 مړي مونږ دې دغه کې اوسلو د افغانستان ولس وارله مخه له یو شمېر اقتصادي او سیاسي چیلنجونو سره مخامخ دي او قدرتي آفتونو یې وضعیت لا پسې خراب کړی دی